بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلو حاضرو مېلمنو، د ساروان د خپرونې ښاغلو محترمو لیدونکو، د دنیا په هر ګوټ کې چې هستئ، په افغانستان کې، پښتونخوا کې، په اروپ کې، امریکا کې، د ساروان د خپرونې د ټولو محترمو غړو او زموږ د دایمي همکارانو سلامونه، احترام ومنئ. الله دې تاسو ټول خوشحاله لري، روژې مو په خیر، او انشاءالله د ویناو له قراره باندې په دغه دوه درې ورځو کې به اختر راځي د خیره، او د اختر په ورځو کې زموږ خپرونه نشته د دغه موقع نه استفاده. تاسو ټولو ته د نیټورک او کوچني اخترو په مناسبت باندې مبارکۍ وایم. الله دې تاسو ټولو ته اختر مبارک کړي. د خپلو کورنیو، دوستانو، عزیزانو سره ډېر ښه اختر ولرئ، د ښادیو اختر ولرئ، او دا اختر د خدای د ډېرو نورو لویو خوشحالیو دپاره یو آغاز او پیام وګرځوي چې په وطن کې د ډېر ټولو نورو ناخوالو او مشکلاتو سره هم خلک لاس یو بل ته ورکړي او د هغې په حل کې یو ګډه او مشترکه همکاریو سره د هغې حل پیدا کړي. دا د ټولو خلکو آرزو ده، د وطن آرزو ده. نن د مارچ د میاشتې 28مه نېټه ده، کال 2025، او زموږ خپرونه لکه د پخوا په رنګه په هره پنجشنبه په 11 بجو باندې خپرېږي. نن لږ ځنډ شو، ناوخته شو، په 11 بجو زموږ خپرونه پیل شوه. د دې ځنډ په مناسبت باندې زه تاسو ته عذر کوم، زموږ عذرونه ومنئ. کله کله دغسې مشکلات په تخنیکي لحاظ راپېښ شي چې هغه زموږ د توانه نه وي، یا زموږ د کنټرول نه وتې خبرې نشو کولی چې ډېر ژر ورباندې لاسرسی پیدا کړو. او خاصتا زه خپله به دا تخنیکي شیانو کې ډېر نه پوهېږم. کریمزی صاحب زموږ خوا کې نه، او دغه ساروان د خپرونې دا ټول تخنیکي مشکلات ده په اوږو اخیستي دي، او چې دی نه او دی په اوږو وانخلي نو موږ به روان یو، خو ډېر بسیط به روان یو، ډېر داسې څه ورته د دې خلکو غوندې دا خپرونه کې به فیشن او درشن دومره زیات نه وي لکه دا اوس چې دغسې به روان یو. خو د کریمزي صاحب د کور ودان یم، ټول مشکلات یې په غاړه اخیستي دي، او دا تکالیف ګالي. نو په دې لحاظ لږ ځنډ شو خپرونه. موږ د خپلې خپرونې په نشراتو کې یو تعامل لرو، یا یو معموله داسې لرو چې موږ هر هفته چې راځو د تېرې اونۍ په هغه خبرونو باندې لنډې تبصرې کوو. خو دې خپرونه کې موږ د تېرې اونۍ په خبرونو باندې ډېرې خبرې نه لرو، ځکه چې زموږ د تورنټو په جامعه کې یوه ډېره دردناکه غم لړلې پېښه ده. دا راپېښه شوه ټولو ته. دغلته په دې تورنټو کې څه کم 1.5 لک 2 لکه 2 نفره ژوند کوي، او دغه ټول یې وځورول، او ټول یې په غمونو باندې کېنول. هغه زموږ او ستاسو د ساروان یو ډېر کلک د فکر خاوند سړی، ښه لیکوال، ښه شاعر، زموږ ملګری، یو 2 کاله زموږ سره د ساروان په خپرونه کې متواتره همکاري وکړه. په ټولو نظریاتو کې هغه په هر موضوع کې د خپل ملي نظریات وړاندې کړه خلکو سره، د قوم سره، د وطن سره، د ځوانانو سره، کله د شاعرانو سره، کله د لیکوالو سره، کله په هر مسله باندې خپل نظریات وړاندې کړه. هغه مرحوم او مغفور انجینر سلطان جان کلیوال دی، الله دې وبخي. زه نه پوهېږم کریمزی صاحب که تا اماده زه به دا سکرین تا سره شیر کړم، که چېرته د کلیوال صاحب که مکسونه وي موږ به خبرې کوو چې هغه به موږ سره کله کله شیر کړي، که تا سره وي چېرته. صحیح. نو کلیوال صاحب په افغاني ټولنه کې په افغاني ټولنه کې داسې یو شخصیت دی چې د شاعر دی، د لیکوال دی، د محقق دی، د نظریه ورکوي، او دی په خپل قوم باندې په مجموع کې مین دی، په خپل وطن مین دی. د خپل مکتب په رحمان بابا لیسې کې خلاص کړه، 1348 کې د مکتب نه فارغ شو. د هغې نه وروسته د پولیتخنیک پوهنځي ته لاړ، هغې ځای نه فارغ شو، د معدن په وزارت کې په کار شروع وکړه.
د معدن په وزارت کې د جیولوژي د سروې په اداره کې کار کولو، او د افغانستان په دې ګډ کې په دې غرونو کې په خیمو کې شپې وکړي، او د افغانستان د آینده نسلونو لپاره د غرونو د زړه نه د خزانو لټول را پیل کړو، دا خزانې پیدا کولې چې دا د آینده نسل لپاره پکار شي. یو سخت ژوند د تیر کې څو کالو لپاره هندوستان ته لاړو، هلته په بعضې مسایلو کې د تحقیقاتو لپاره پولنډ ته لاړو، خپله ماسټرین په افغانستان کې وکړه. د ټولو ترڅنګ چې دا دومره مسلکي کارونه کلیوال سې وکول، د دې په څنګ کې دوه شیونه هېڅکله پرېښودل نه دي. یو په ادب کې مطالعه، په شعر کې مطالعه، په شعر او ادب کې لیکنه، او په دې کې د خپل ځان لپاره یو خاص مسیر تعیینول او یو خاصه لاره جوړول. دا کار یې خوشې نه کړ، دا بالاخره موفقه شو. ډېر ښایسته ښایسته اثار یې په ادب کې د پښتو ژبې مینوالو ته او د پښتنو آینده نسل ته پرېښودو. 3-4 جلده د اشعارو مکمل کتابونه لري، د نورې مسلکي لیکنې وکړې، انتروپولوژي کې کتابونه ولیکل، او د پښتنو دپاره تر څو پورې څومره چې دی پوهېدو هغې کې قطعا په دې صرفه ونه کړه چې دی یو دقیقه هم ارامه کښېني. کلیوال صاحب چې زه پېژنم، د شپې او د ورځې به دی لګیا و. کله کله به چې چېرته داسې واقع شو، موږ به بهر ولیدو چې دوستانو ملګرو مجالسو ته به راغی، غیر د هغې نه به همیش دی په کور کې و، کار چېرته و، په خپلو لیکلو په خپلو کارونو باندې به مصروف و، همیش په همدې باندې به لګیا و، خپل لیکل به کول، او آینده نسلونو لپاره به تحفې پرېښودې. لویه آرزو یې دا وه چې دا وطن آسوده شي، دا وطن آرام شي، دا وطن سوکاله شي. په دې وطن کې دا د تعصب نظریه ورکه شي، په دې وطن کې د متعصبینو په مخ نورې دروازې بندې شي. په دې ملت کې دغه ټول اوسېدونکي لکه څنګه چې غونډ پښتانه ورته د ورور په سترګه وګوري، دا آرزو چې دا خلک هم پښتنو ته د ورونو په سترګه باندې وګوري، او د پښتنو د موجودیت نه، د پښتني فرهنګ نه، د پښتني ادب او کلتور نه د دوی قدرداني وکړي، لکه څنګه چې موږ د دوی کړې ده. او په ټول تاریخ کې دا ثابته ده چې موږ پښتنو په افغانستان کې څومره چې غیر پښتنو قومونو ته عزت او قدر ورکړی دی، خپلو پښتنو ته مو دومره نه دی ورکړی. موږ خپل سلطنتونه جوړ کړي، بیرته هم چوپه کړي دي. دا شیونه ټولې دا لوبې راغلي دي. نو د کلیوال صاحب په ژوند باندې دغه مختصره تبصره چې ما وکړه، دا یوازې دومره کافي خبره نه ده، دا یو څو عادي خبرې چې زما په حافظه کې وي. د کلیوال ژوند پلټنه غواړي. د کلیوال د شعرونو یوه ټولګه یو وخت ما ته راکړه، ولې خادم صاحب په دې باندې یوه مقدمه ولیکه. ما ورته وخندل، ما د کلیوال صاحب زه کله د دې صلاحیت لرم چې ستا په شعرونو مقدمه ولیکم. نو ده راته وویل، ګوره دومره شکست نفسي څوک نه کوي لکه دا ته چې کوې، ته د هر شي صلاحیت در سره شته. دا د هغه خبرې وې، او دا کتاب مې واخله، ته ورباندې یو څه لیکنه وکړه. کتاب ما واغوستو، ځان سره راغلو، په هغه ورځ ماښام زه کور ته راورسېدم، خو د شپې اوده شوم، او د شپې مې خوب ولیده. خوب مې وکاته چې داسې یو سورور دریاب دی، او اوبه پکې ډېرې نه دي، دا د خنګرو پورې پکې اوبه دي، سپینې رڼې اوبه دي لکه اوښکې، او زه په دې دریاب ورګډې ما خواته ته نه تېرېږم. خو د دریاب نه تېر شوم، او سهار چې راویښ شوم، ځان سره مې چورت واهه چې زما دا خوب څه معنا ورکوي. دا دریاب، دا رڼې اوبه، او زه په دې کې تېرېدل. ما ځان سره دغسې تعبیر کړ چې زما د خوب تعبیر دا دی چې زه به د کلیوال صاحب د اشعارو په دې مجموعه باندې باید دغسې یوه لیکنه وکړم چې او زه به د دې دریاب نه لکه دی چې دی تېر شم. چې کله مې کتاب خلاص کړ، واقعا کتاب لکه سپینې اوبه، لکه رڼې اوښکې د اشعارو نه ډک. په اشعارو کې د کلیوال صاحب سبک ما ته سمبولیک ښکاري. د یو سمبولیک شاعر و، د هر شي لپاره جلا جلا او ځانګړي ځانګړي سمبولونه راوړل، او دی به د سمبولونو په قالب او په چوکاټ کې خپل اهداف او خپلې غوښتنې وړاندې کولې خلکو ته. دا زما خاص برداشت دی د کلیوال صاحب د شاعرۍ نه. منظور مې دا و چې یوازې د کلیوال صاحب په زندګۍ کې د شعر برخه د ځانګړې پلټنې وړ ده، د علمي تحقیقات د ځانګړې پلټنې وړ دي، د خپل شخصي او کورنۍ ژوند او د دوستانو سره ژوند او د ټولو سره د معاشرت، دا هم په خپله
د یوې پلټنې وړ دی. کلیوال لوی شخصیت او د افغانانو دپاره خصوصا د ادیبانو دپاره د شعراو دپاره د افغانستان د پښتو ژبې د علماو دپاره د ټولو دپاره یوه لویه نه جبرانېدونکې ضایعه ده او الله دې ورته جنتونه نصیب کړي دی دې ورته مغفرتونه وکړي د ده سوری د ده په کورنۍ د ده په اولاد باندې شي او خدای دې دې وبخي. زما دغومره لنډه تبصره د کلیوال صاحب په باب باندې وه او تاسو دوستان کولی شئ چې د کلیوال صاحب په زندګۍ چون کلیوال صاحب موږ سره په مکتب کې د رحمان بابا په لیسه کې د ګردیوال صاحب سره د زازي صاحب سره زما سره سرتیر صاحب سره داسې نو ډېر ملګري دوستان دي د ټولو سره په مکتب کې وو او د مکتب په دوران کې موږ یو بل سره ښه پېژندل سلام علیکم لرلو ناسته ولاړم په یو ځای بل ځای یو بل سره کول غیر چې په صنفونو کې به یا د یو بل نه وړاندې وروسته یا په یو ټولګي کې نه وو خو بیا هم موږ دغه تعلقات لرل. د کدی د مکتب د دورې نه د ده د شعر او د ادب سره علاقه وه او ده به کله کله شعرونه لیکل او د ده اشعار به د هېواد په ورځپاڼه کې یا د زیرې په دغه کې نشراتي ارګان کې یا کله کله د ژوندون په مجله کې په دغه نشراتو کې به دا اشعار چاپېده د هغه وخت په مکتب کې د مکتب په 11 صنف کې به نو د هغه وخت نه د شعر او د شاعرۍ سره مینهمن سړی و نو زموږ پېژندنه سره وه. نو زه ډېر یقین لرم چې ګردیوال صاحب هم څه خاطرې لري زازی صاحب هم لري کریمزی صاحب دلته ورسره اشنا شوی دی ډېره ناسته ولاړه یې ورسره لرله هغه به هم ته نه څه خاطرې لري په دې به سره وغږېږو د کلیوال په شخصیت باندې او په ګډه به روح د دعا په آخره کې وکړو چې خدای دې وبخي. زازی صاحب زه به تا لره وګرځم دلته لکه چې که غلط نه شوه ستا پروګرام ما ته معلوم دی په نیم ساعت کې یا په زیاتو کم کې ته د بلې مصاحبې دپاره اماده یې نو سلامونه شروع به د ستاسو نه وکړو ته دې دا خپلې خاطرې راته ووایه کلیوال صاحب. سلامونه نیکې هیلې خادم صاحب تاسو ته ګردیوال صاحب ته او کریمزي صاحب ته که بل څوک مرکې کې بحث ته راغلي تابع صاحب یا ډاکټر صاحب یې خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هماغه ورځ چې تا ماته د کلیوال صاحب د مړینې په هکله خبر راکړلو دلته د ډوډۍ په میز باندې کېناستم هغه فاتحه مې ورته لیکله یعنې باور په خدای وکړه چې زه نیم ساعت ما ژړلي دي او بیا مې ستا هغه ژړا چې ولیدله چې د ده په تدفین کې تا وکړله او خبرې دې کولې دا ډېره دردونکې وه. دا د دې لپاره چې هغه مینه او محبت چې موږ په خپل وخت کې ګردیوال صاحب ته معلومه ده تا ته معلومه ده کلیوال صاحب دې خدای وبخي ما ته معلومه ده دا یې چې کلیوال صاحب زموږ سره په صنف کې یو ځای و زموږ د صنف اول نمره و بیا په لیلیې کې هم راسره یو ځای و او ما نن ګردیوال صاحب ته به وویل چې دا پاس کټ کې به دی و کوز کټ کې زه مخامخ زما یو ورور و خدای دې بخي وفات شو هغه یو بل رحمت الله نومیدلو نورستانی و هغه موږ سره و یعنې موږ داسې د ورورۍ په فضا کې ژوند کړی د هغه ډېر عمر مو دا د 9 صنف نه تر 12 پورې دومره د خپلې کورنۍ سره تېر نه ده شوی چې په دې مکتب کې تقریبا رحمان بابا 3000 نفره شاګردان لرل خو یو مستا خبره چې یو صنف وړاندې او صنف وروسته داسې و دې ټولو ته د یو کور صفت یې لرل د یو کور حیثیت یې لرلو د یو بل په مشکلو تکلیفونه به چې ورته پېښېدل ډېر زر به دغه همصنفیانو یا مکتب کې د نور به ډېر زر مرسته کوله. بیا هغه وروسته مکتب نه چې خلاص شو دی لاړو پولي تخنیک ته هلته درس ویلو بیا زه پسې لاړم وزارت مخابراتو ته او دی بیا په وزارت معدن کې کار کول زما د یو اخی و د هغه سره یو ځای هغه جیولوجي لوستلې وه بیا به کومه ورځ د خدای دی وبخي رابغی د غرمې په تفریح کې یو ساعت به کېناستلو یو پیاله چای به مو خوړلو قصې به م کولې یعنې دومره مینه محبت او د ورورۍ ملګرتیا فضا چې دا زموږ په مکتب کې و چې ستر مثال یې ده ته یې دلته ناست یې ستر مثال یې ګردیوال صاحب ده دې شان نور زموږ همصنفیانو
نو دردونکی و د مړي نه. او نن ما په یوې مرکې کې مو ویل چې یو خو دا غمیزې بدبختي دي چې پردي یرغلګرو هیوادو پر موږ باندې برید وکړو. زموږ د هیواد نه څه د پاسه 11 میلیونه مهاجر کړ. د نړۍ کې به داسې یو هیواد نه وي چې په هغه کې افغان دفن نه وي، که ښځه ده، که نارینه ده، که وړه پیغله ده، که ماشوم ده، که ځوان ده. نو په هغه وخت کې چې زموږ تاسې په وخت کې صرف د محصلین به چې یو مثال خپله ګردیوال صاحب ده چې د هغه ځای نه راغی آلمان ته د تحصیلاتو لپاره، د تقریبا 50 کاله کېږي چې دلته راغلی ده. ما کلیوال صاحب ته هم وویل چې هغه چانس ما ته هم برابر شو. مور مې راته وویل چې ویې ژړل، وایي زه تا نه پرېږدم چې لاړ شي. زه لاړ نه ړم. نو زما هیله او ارزو دا ده، زما د دغو ټولو د مکتب همصنفیانو ملګرو ته، هغه څوک چې ژوندي دي خدای دې دوی بریالي او سرلوړي موفق لري. هغه څوک چې وفات شوي دي بعضې نه خبر وي بعضې نه وي خبر، مثلا د کلیوال صاحب په شان، الله جل جلاله دې د دوی په برخه جنتونه نصیب کړي، ارواګانې ښادې وي، کورنۍ ته خپلو خپلوانو دوستانو ته د پاک الله څخه د صبر استدعا کوم. نوره زه څه نه لرم، منتها د کلیوال صاحب مړینه یوه ستره ضایع هم د ده کورنۍ ته وه، هم خپلو خپلوانو دوستانو ته وه، او هم د شاعرۍ هغه شاعرانو ته وه چې ده په خپله د 4 یا د 5 صنف نه شاعري شروع کړې وه. نړۍ مننه. غږ دې نه راځي. دا صاحب ډېر تشکر کوم، ډېر تشکر. ستاسو خاطرې، زما خاطرې، د ګردیوال صاحب، د نورو همصنفیانو، دوستانو، عزیزانو خاطرې، دا هر یو په خپل ځان کې یو ځانګړې د ارزښت خبره ده. او ستاسو خبره مونږ په مکتب په وخت کې ډېر ښه وخت یو بل سره تېر کړ. هغه پخواني وختونه داسې نه وو لکه دا د نن ورځې وختونه. د رحمان بابا په لیسه کې تقریبا 1800 نفره شاګردان وو. دا 2000 کسانو یو د بل سره داسې احساس کوو لکه د یو مور او پلار اولاد شوي، او هر چا پکې خپل ملګري درلود. او دا ملګري یو بل سره ډېر ګران وو، ډېر صمیمي وو، ډېر د عزت خلک وو. ګرچې په افکارو کې سره ډېر مخالف به وو، فرقونه به یې لرل. په طور د مثال زما یو کس په مغزو کې همدا اوس راغی، الله دې وبخښي، اوس وفات شوی دی، ببرک شینواری. ببرک شینواری لوی خلقي وو، خو موږ د ده مخالفین وو، خو د ده سره زمونږ سلام وو، د ده سره زمونږ علیک وو، د ده سره زمونږ روغبړ وو. یو ځای به چېرته په کانتین کې برابر شو، چېرته یو ځای بل ځای چای به هم سره وڅښو، اختلافات هم لرل سره. ما خو چې تر څو ژوندی و د ده سره ملګرتیا لرل. وایم که نه، اما په فکري لحاظ موږ ملګري نه وو. موږ په نورو لحاظونو یو بل پورې تړلي وو، یو بل پورې ملګري وو. هلته ډېر وو. د رحمان بابا مثلا دا مڼوکی زموږ د دورې سړی وو، موږ به ورپورې ټوکې کولې. دا دومره سړی نه و چې بیا د وزیر دفاع شو، څه شی شو، څه شی شو. خو د زندګۍ حالات داسې دي، سړی نه پوهېږي، ژوند سړی پخوي او د زندګۍ نه سړی زده کړې کوي. مڼوکي هم د زندګۍ نه د چانسونو نه ډېرې استفادې وکړې. استقلال لیسې کې فوټبال و د حبیبي لیسې سره، په ځای د دې چې حبیبي لیسې ته ګول ورکړي، خپل ځان ته موږ مکتب ته ګول ورکړو. همدا مڼوکي منګه ښه مې په یاد دي هغه چمنونه او ځایونه. منظور دا چې منظور مې دا و چې یعنې هغه وخت ډېر ښه وخت و. د هغه وخت د مکتب همصنفیانو، که د پوهنتون همصنفیانو، که د عسکرۍ د دورې خلکو، که په یو ګاونډ کې یو د بل سره نږدې وو، یو صمیمیت، یو محبت، یو علاقه موجوده وه. څوک په دې خبرو نه پوهېده چې ته څوک یې او زه څوک یم، ته د کوم ځای او زه د کوم ځای یم. ښه مې په یاد دی چې مثلا خصوصا دغه د ملي یووالي د بنیادونه د مرحوم داود خان په وخت کې دومره پاخه شو، دومره ننوته په ځمکه کې، دومره قوي شو چې په مجالسو کې دا لوی شرم و چې څوک د چا نه پوښتنه وکړي چې ته د کوم ځای. دا د شرم سوال و. هېڅ چا د چا نه دا سوال نه کوو چې ته د کوم ځای، ته د قندهار یې، ته د هرات یې، ته د ننګرهار یې، د کوم ځای. بلکل دا سوال موجود نه و. هغه چا به چې کوو هغه به هم رشخند شو. خلکو ورته ډېر بد کته چې څومره نارسیده، بې ادبه او بې تهذیبه انسان یې چې د
مجلس کې د یو چا نه ته پوښتنه کوي چې ته د کوم سي ګوري په فکري لحاظ باندې د هغه وخت لوړتیا او ترقي وګوري او د دې نن ورځې لوړتیا او ترقي وګوري موږ په فکري لحاظ دا ټولنه دومره په انحطاط کې نه نوته چې اوس واړه واړه لکان چې د خولې نه د شودو بوی راځي همدا اوس هم لګې دي یا قوم کې فرهنګ نه داره یا قوم کې زبان نه داره یا قوم کې تاریخ نه داره او دغه ښاغلی په دې نه پوهېږي چې په نړۍ کې په جهان کې هیڅ داسې قوم نشته چې فرهنګ ونه لري دا اوس په فلیپین کې په امازون کې په افریقا کې وحشي انسانان دي په ځنګلونو کې لکه وحشي انسانان ژوند کوي دوی په خپل ځان لپاره د ژوند طریقه لري د ښکار طریقه لري د خوراک طریقه لري دغه ټول شیونه یو څه لري دا د همدوی فرهنګ دی زه نه پوهېږم چې ته څنګه یو تاریخي ملت ته چې د 6,000 کالو 7,000 کالو تاریخ مستند موجود دی دغسې یو قوم ته راپاڅېږي چې ولایه قوم کې فرهنګ نه داره دا فرهنګ څه دی کومه غوټه ده چې تا سره شته موږ سره نشته دا کومه ښه ښایسته ده تیږه ده چې ته یې لرې موږ یې نه لرو څه دی دا فرهنګ ستا په نظر باندې په هر صورت خبره بله خوا لاړه نه شي زما خبره په دې کې دا مې یوه لنډه داسې یو مقایسه غوندې د دواړو وختونو کړه ډېر تشکر کوم زازی صاحب را به شم ګردیوال صاحب ته ګردیوال صاحب ته خو هم خاطرات لري د کلیوال صاحب سره ستا سره خو ډېر نږدې و ما نه خو مخکې یو 2-3 صنفه په مکتب کې زما په خیال چې ستا سره هم صنفي و که نه د پوره خو ما ته خدای شته پته نشته خو زه په 1948 کې خلاص شوی نه ته هم راوتی په هماغه وخت یو وخت کې ښه بیا موږ هم دوره یو او نه مهرباني خدای دې ژوندی لره د لوی بخونکي خدای په نامه او د څاروان د نننۍ غونډې ملګرو ته سلامونه اوریدونکو او لیدونکو ته هم سلامونه نن رښتیا دا شی ځانګړې ورځ ده زما دپاره هم ځانګړې ورځ ده ګورې خو موږ د نننۍ ورځې په تړاو باندې څه ځانګړې امادګي او چمتووالی نه دی نیولې او اول خو خادم صاحب ستا نه مننه او د څاروان د پروګرام نه مننه چې داسې یو موقع برابره کړله یا د هغه د مرګ په هکله باندې د ملګرو سره د زړه خواله سړی وکړي دا هغه شیان دي چې زه اکثره وخت ملګرو ته وایم موږ او تاسې پښتانه په بشپړه پیمانه داسې ادارې او ځایونه نه لرو چې خپل خلک پکې ونازوو او د هغوی چې کوم څه یې کړي دي او ولس ته یې وړاندې کړي دي د هغې یادونه وشي د هغې یادګیرنه وشي د هغې خوښنه او د هغې خو دا یو ښه په دغه و چې ښه دی چې دلته د څاروان د پروګرام په شانتې یو خپرونه شته دی او هغه دی د کلیوال صاحب هم د هغه د مرګ نه وروسته د هغه یو یادونه ضروري وه زه خپله که رښتیا درته ووایم ما ته خو په یو کمنټار کې مې ملګرو ته ولیکل زموږ دا ملګري موږ هلته د رحمان بابا لیشه داسې یو مکتب موږ خو لیلې و ټول موږ که یو بل نه هم پېژندله خو پوره هم پېژندله ځکه توام خوري ته او تشنابونو ته او حمام او درس خوا او حتی د جمعې په ورځ باندې چې هلته په مکتب کې کوم اتڼونه به کېدله او شیان دا ټول داسې شیان وو چې موږ د خپل کور نه دویم کور زموږ مکتب و او ټول ملګري م څه د نږدې نه او څه د لرې نه یو قسم ښه پوره پېژندله او کلیوال صاحب خو ډېر پېژانده ځکه موږ د تقریبا د ننګرهار د یوې سیمې د شاوخوا خلک یو خو په هر ترتیب سره کلیوال صاحب یو روشن فکره زړه سوان دی او د یو ملي فکر او دریځ څښتن سړی و د هغه د شاعرۍ نه هم که چا څه شعرونه یې لوستي معلومیږي دی که چا سره په مرکو کې هم پاتې شوی معلومیږي او د هغه د حرکاتو نه هم معلومیږي چې چا سره نږدې پاتې شوي یو شی چې ډېر زما په فکر سره ډېر مهم دی د داسې خلکو دپاره د ما مخکې چې د ادارو خبره د پښتنو دپاره وکړه
په کار دی چې د داسې خلکو د ده په شانتې نور خلک هم د دوی نه ډېر ضایع شولو چې ځان له ارمان پې نه دی په کار. اگر چې خادم صاحب خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دی به د هغه د یو شعري ټولګه باندې یو څه شیان لیکي، دا ښه کار دی. خو په کار خدا وه چې موږ او تاسې او افغانستان کې او پښتنو دپاره او په لروبر کې داسې ادارې او ځایونه وې چې موږ خپل خلک داسې پکې ساتلی پاللی او د مرګ نه وروسته هم د هغوی د کتابونو د هغوی د شعرونو د هغوی د نظرونو نه موږ استفاده کړې وې او لا داسې چې د هغوی د کتابونو باندې لیکنې کړې وې خلکو، د هغوی په ژوند باندې چا لیکنې کړې وې، د هغوی په مختلفو اړخونو د ژوند باندې چا لیکنې کړې وې. متاسفانه چې دا یو ډېره غټه تشه ده. زه په خپله د دې ډېر ارمان کوم. موږ هم دلته په جرمني کې د دې ډېر افسوس کوو. خیر جرمني کې خو دلته موږ ډېرې دندې او وظیفې خپله رسمي لرلې، ډېر وخت هم دې ته نه لاره چې یاره پروګرامونه جوړ کړو، خو څه چې لاره هغه کړي به مې او وم کړله او ښه په ډاګه او ژغرده باندې مو کړله. بنیادي خبره دا ده چې که چېرته موږ رښتیا دا دلته چې زموږ په شانتې خلکو څه کړي دي یا کلیوال صاحب په شانتې هلته په کاناډا کې او خادم صاحب دې څه کړي دي، دا ټول یو د بل سره په یو تړاو کې موجود وي او د پخوا نه د مثال په توګه دا اړیکې موجود وي. زه فکر کوم چې دا به د اوسني وخت او د راتلونکي دپاره د نوي راتلونکو نسلونو دپاره یو ډېر پراخه پلټفورم وي او په دې پلټفورم کې هغوی ډېر څه زده کولی شو. متاسفانه دا یو تشه ده. ما څه همیشه کله کله ما هم په خپله ډېر ارمان او افسوس کړی دی چې یاره موږ ولې داسې دا ځوانان تربیه نه شو کړی، ولې مې ادارې جوړې نه شو کړی، ولې بنیادونه مو کېنښودل شو. خواري مو وکړله خو څه چې په کار و هغه په هغې ترتیب سره ونه شوله. ما په خپله تقریبا 15 کاله پخوا په امریکا کې مې یو د افغان کلتوري ودې ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه وه، هغې کې ګمان کوم خادم صاحب دی او غریبیار صاحب دی او د قیوم کوچې او نه پوهېږم ډېر ملګري چې ما نه اوس نومونه هېر دي. موږ به هغو ته مقالې او شیان هم لیږل او د هغې وخت نه حتی موږ داسې فکر و چې د داسې ټولنو او د داسې شخصیتونو په منځ کې یو تفاهم رامنځته شي. زه کله کله داسې فکر کوم چې که چېرته هغه 15-20 کاله پخوا په دغې تفاهم او د یو بل سره په نږدېکت باندې دا قصې لږې زحمت او خواري پې شوې وې او اوس به دې حتمي یو څه ثمره او نتیجه ورکړې وې. متاسفانه خو خواري ماري دلته وشي. دلته خلک هر څوک خپلې کورنۍ لري او وظیفې لري او ډېر تکلیفونه لري، په هغه پیمانه نه کېږي چې سړی همدې ته اوږدګاري ګیني دا کار وکړي. خو په کار دا دی چې موږ او تاسې لکه د کلیوال صاحب په شانتې شخصیتونه د لاسه ورکړو. په بهر کې نور هم ډېر د شخصیتونه شته چې هغوی ډېره خواري کړې ده، ډېر زحمتونه یې ایستلي دي، خو متاسفانه چې هغوی بس لکه یو قسم د قسمونو باندې هغه قدر یې ونه شو لکه څنګه چې په کار وې. نو کلیوال صاحب ډېر مهربانه غوندې سړی او خدای دې بس هغه جنتونه په نصیب کړي او کورنۍ او خپلوانو ته صبر جمیل او تسلیت غواړم. زموږ ملګری و ته یقین وکړه چې ما په اوله وار چې دا خبر واورېدی چې یاره کلیوال صاحب وفات شو، ما ته خپل مکتب دا ټول لکه سینما د پردې غوندې کته پورته کېده راته تر یو 2 ورځو پورې خو هماغه مې مغزو کې ګرځېده راګرځېدله. نو هغه دې خدای وبخي، جنتونه یې په نصیب شه او کورنۍ خپلوانو ته صبر جمیل او تسلیت غواړم. ډېره مهرباني. ډېره مهرباني ګرځوال صاحب، تشکر کوم. ښایسته لنډه تبصره دې ورباندې وکړه. واقعا کلیوال صاحب د ارزښت سړی و. هغه د خپل ځان نه ډېر شي نه پرېښوده دې قوم ته، دې ملت ته، دې وطن ته. هو خبره دا ده، زما د پلار یوه خبره ده ویله چې په دغه 30 میلیونه مملکت کې چې وګرځې ته به پکې 3 سړي پیدا نه کړې چې 2 پاڼې په شوق ولولي. 2 پاڼې په شوق ولولي. دا خبره رښتیا ده. په موږ کې د مطالعې ذوق مړ شوی دی. ډېر کم خلک دي خوش نصیبه دي چې
د کتاب سره علیک او سلام لري، د کتاب سره دوستی ده، د کتاب سره آشنایي ده، د لیکوال سره آشنایي ده، د لیکوال د اثر سره محبت او مینه شته. دا ډیر کم دي، په ګوتو شمار دي، او هغه ښکاره دي. هر سړی پوهېږي چې څوک د کتاب خاوند دی، څوک د کتاب د مینوال دی، څوک د کتاب لوستونکی دی. دا موږ ټول پرې پوهېږو، ځکه هر سړی چې کتاب لولي او د کتاب سره مینه لري، د هغه د قلم نه راسسېږي برته، بل چاته انتقالېږي. او دا موږ غونډ پېژنو، اکثریت یې پېژنو سره. او په هر صورت د کلیوال صاحب نه اثار پاتې شو. خو زما آخري خبر پکې دا و چې خدای دې په دې ملت کې په ځوانانو کې دغه همت پیدا کړي چې دغه کتابونه ولولي. د دې خلکو د دې لیکوالو په کتابونو باندې فکرونه وکړي. یو کتاب لیکل ما ته معلومه ده چې تر کومه اندازې سخت کار دی، څومره ګران کار دی. د یو کتاب په لیکلو کې څومره یو لیکوال خوارۍ کوي، څومره زحمتونه کوي، شپو ورځو باندې دی به د یوې خبرې پسې په میاشتو میاشتو به ګرځي چې د هغې خپلې خبرې دپاره اسناد راټول کړي، د چا نه نقل قول واخلي، د کوم کتاب نه ورته کاپي وکړي، د کتاب د ریفرنس پسې به په میاشتو میاشتو ګرځي چې زه غواړم د ګردیوال صاحب په باب باندې د ده په سیاسي کارونو باندې یو څه ولیکم، دا د کوم ځای نه پیدا کړم. د دغه سوال پسې به په میاشتو میاشتو ګرځي. نو که بیا خدای چېرته په چا را برابر کړي او هغه درته وایي چې روکیا لاړ شه دغه ځای ته، دې کتابخانې ته، دغه ټولنې ته، د فلاني سره کښېنه، نو تا له به یو څه په لاس راشي. د کتاب لیکل اسانه خبره نه ده، کتاب لیکل ډېر سخت دي. هغه کسانو چې د پښتنو او د پښتو ژبې دپاره کتاب لیکلی دی، دا ټول د پښتنو د سر تاجونه دي. او د دې هر یو نوم، د هر یو کړنه، دا به د سرو زرو په کرښو، د سرو زرو په رنګ ولیکل شي په هر ځای کې، او د دې عزت او قدر وشي. او دا شی د پښتنو د آینده ځوان نسل، د آینده نسلونو لپاره چې راځي، ډېره مهمه ده. ګورئ، دا اوس یو سلسله خبرې په میډیا کې ښکته پورته کېږي، دا ټول زمونږ د بې توجهۍ نه شوي دي، دا زمونږ د څه ورته وایي بې غورۍ نه شوي دي. موږ ډېر پخوا ډېر خلک تېر شو، ډېر لوی لیکوال تېر شوي دي، مورخین تېر شو، شعرا تېر شو، علما تېر شو، فلاسفه تېر شوي دي. موږ نه هېڅ ورباندې پام نه دی کړی. اوس کله کله چې په یوه نیمه خبره پوه شوي وو، کله د خوشحال خان په کتاب پسې ګرځو، کله د حمید مومند په دیوان پسې ګرځو، کله د بایزید روخان مبارزو پسې ګرځو چې پیدا یې کړو چې یاره د بایزید روخان څه کړي دي، اخندرویزه څوک و، دا څوک و، دا څنګه و څنګه. دا منظور مې دا و چې کلیوال چې څه ولیکل، ډېره خواري پرې کړې ده، ډېر زحمت یې پرې ویسته دی. هغه زحمتونه تکالیف چې کلیوال تېر کړه، ما ته تر یو حده معلوم دي، ځکه ده به ما سره کله کله د خپلو اثارو په باب باندې خبرې کولې، کله کله به یې را سره تبصرې کولې چې په دغه شي مصروف یم، دا لیکم، دا کوم. او تکالیف یې ما ته معلوم دي، زحمتونه ډېر وویسته. د آخره کې دا دعا بیا کوم چې خدای پاک د ده د ټولو زحمتونو عوض او پاداش ورته په هغه دنیا کې د جنتونو په منارو کې ورکړي. کلیوال صاحب د عزت سړی و، الله دې وبخي. کریمزی صاحب، ستا لنډه تجربه د کلیوال صاحب سره څه شی ده؟ ما نه خو به ډېر پېژندو یا اما دلته چې په کاناډا کې ورسره بلد شو، په کاناډا کې دې وپېژندو، تا ته کلیوال صاحب څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات مشرانو ته. دا اواز دې لږ ټیټ راځي کریمزی صاحب. دا زما غږ به اوس سم شوی؟ اوس به صحیح شو. احترامات مې ومنئ. د کلیوال څه په هکله باندې سړی بحث کوي، نو کلونه به ونیسي چې د کلیوال څه په کوم اړخ باندې سړی خبرې وکړي. خو تر کومه حده پورې چې زما د کلیوال صاحب سره مستقیما تماس او ناسته وه، د دې نه یو عجیبه خاطرې لرم، یو څو چې زما په ژوند کې ډېرې داسې تاثیرګذاره ناستې وي. یو د انسانیت د ژمنتیا په باره کې یو کیسه، خو داسې یو شخصیت و کلیوال صاحب چې د حجرې په ژبه پوهېدلو، د حجرې مجلس به یې دغسې ساتلو چې هغه مېلمانه او دوستان او د هغوی د ذوق مطابق او د مایل مطابق مجلس به یې کولو. نو په وفا باندې بحث و چې د انسانان په خپل روابطو کې ژمنتیا او وفا د څه دپاره باید وپالي. نو بیا په دې کې د هندوستان دا د
کریم چاچا په نامه باندې یو پښتون په بمبئی کې و، بیا هغه د دغه سره کومک کړی په د امیتابh بچن سره. نو بیا چې امیتابh بچن کله قدرت ته ورسېدلو نو هغه اولنی کس چې بندي کړلو نو هغه کریم چاچا یې بندي کړلو. نو کلیوال صاحب دا موضوع همې غوښتل چې موږ ته د ژمنتیا یا په خپله وتعهد باندې د ودرېدلو یو دغه راکړي، درس راکړي، ترڅنګ یې د دغه خلکو هغه کرکټر راته داسې په دې قصه کې تمثیل کړی دی. دا د یو خپل ظرافت او حکمت. بل د معدنیاتو په هکله باندې چې د تخصص او انجینري د مسلکو د په مجلس کې په دې مثال او په دې قصو کې داسې یو مهم اسناد زموږ د دې ځوان کل سره شریک کړل چې یعنی بیخي ریفرنسونه ورکړل چې په کوم سیمه کې کوم منرال موجود دی د افغانستان، د دغې هغه تحقیقات چې شوي، سروېګانې چې شوي دي په هندوستان کې په کوم ځای کې، د امریکا کې کوم ځای کې، داسې یو ریفرنس پاس دغه معنی د مجلس کو، یعنی د ځان سره چې کوم علمیت او تجربه لرله هغې د ملت یو امانت بوللو غوښتلې چې د راتلونکي نسلونو سره شریک کړي. د ده که اوس د شعر اړخ ته راشي، که د نثر اړخ ته راشي، د ده لیکنې منظوم لیکنې چې د ده کوم دي شاعري، هغې په خپله یو وطني هغه زموږ د افغانستان په دې لهجو کې دا د شینوارو یو مخصوصه لهجه ده. د دوی دغه شعر چې کله تاسو لولئ، تاسو په خپله داسې دغه کېږئ، د داسې کلماتو او د داسې لهجې سره مخاطب کېږئ چې تاسو پکې هغه د شینواریتوب هغه بوی حس کوئ. دغه د د شعر یو خپل ظرافت دی. په دیني اړخ باندې که د کلیوال صاحب بحث وشي، په خپل ذات کې یو لوی عظیم بحث دی. الله دې وبخي زموږ چې ورسره دا صحت یې ښه و، داسې ډېر نه و دغه شوی، ضعیفه شوی. دوستان ورسره ناست وو کلیوال صاحب سره، د قرآن د تفسیر باندې یو څه دغه کړی و، کار کړی و. فکر کومه چې د نیمې نه زیات تر 14 سپارو پورې د قرآن تفسیر لیکلی او دا تفسیر یې غوښتل چې د یو چا سره شریک کړي چې دغې کې، ځکه هغه په خپل صحت باندې پوهېدلو چې زه نه راسېږم چې دغه کتاب دغه کوم په هغه ساعت خدای حاضر دی چې موږ ټول داسې یو احساساتي دغه سره وضعیت سره مخ شولو چې د دغسې د لیکنې یو ارزو نیمګړې پاتې کېږي او دا په دې قانع دی چې زه داسې یو مرض سره مبتلا شوی یم چې حتی تر دې پورې زه دا خپل کتاب دغه ته نشم تکمیل ته نشم رسولی. نو هغه غوښتل په دغه مجلس کې د دوستانو سره، مخصوصا د زموږ ځوانان یو څو دوستان ناست وو چې داسې د وظیفې په شکل راته ویل چې تاسو پلاني عالم سره رابطه ونیسئ، هغه زما په دې دغه باندې پوهه دی، په دې انګیزه باندې پوهه دی چې زه د دې تفسیر په کوم اړخ باندې زیات تمرکز لرم چې دغه شي. یعنې ده غوښتل چې د افغاني ټولنې دود، دستور، د قرآن د دید نه دغه شي. دغه موجوده وضعیت کې چې دا د انساني فجایع روان دي، د دې نه قرآن څوک په کومه اندازه منع کړې ده او دغه د بشري تعاملاتو دغه. نو په دې انګیزه باندې دوی غوښتل چې دا پیغام موږ ته راکړي که خدای ناخواسته سبا زه نه یم چې تاسو بیا دغه زما نیمګړی ارزو دغه تکامل ته ورسوئ. نو دا د دغه دیني اړخ دی. نو اوس خو ستاسو دوستانو همصنفي و، ستاسو خو بیا د عمر تجربه د زموږ خو د تصویر مخ لیدلی، تاسو هغه د تصویر میکانیزم لیدلی چې کلیوال څنګه کلیوال شو، کلیوال څنګه سیاستمدار شو، کلیوال څنګه انجینر شلو، کلیوال څنګه شاعر. ټول بحثونه ستاسو هغه د سترګو دید د سترګو لیدلی حالت مو دی. مونږ خو کلیوال د یو تصویر په شکل باندې ولیدو چې په اجتماع کې یو مطرح محبوب سړی و، یو خوږ ژبی سړی و، یو استعداد و، یو ظرفیت و، د ده دغه لوړ شخصیت او د ده دغه عظمت د جنازې په سر باندې یعنی زه فکر نه کوم چې په غربي ټولنو کې د یو میت دپاره یا د یو جنازې دپاره په دغومره تعداد خلک دغه شي ګډون وکړي. خادم صاحب محترم د صحنې عیني شاهد دی چې ډېر لوی تعداد باندې خلک، بیا هغه د قبر لږه څه ستونزه وه، هغه تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت انتظار شو په هغه یخنۍ کې
د قلموالو، د سیاسونو، د فرهنګیانو، د مخلصینو، د دوستانو، یعنی تقریبا یو نیم ساعت انتظار په هغه یخنۍ کې وکړو. دا د کلیوال صاحب محبوبیت، دا د کلیوال صاحب سره د خلکو هغه لیونۍ مینه وه چې د په دې خپل ټول د عمر کې د خلکو په زړونو کې کرلې وه. نو ډېر پرې خفه شولو. دغه نن درېیمه ده د کلیوال صاحب د الله هغه دنیا دومره ښایسته کړي چې هغه د الله تعالی په کلام کې هغه وعدې شوي دي په نهایي درجه دي ورته الله تعالی دغه ورکړي، بدلې ورکړي. زموږ په زړونو کې اوس هم ژوندی دی، ځای لري. او په 9 تاریخ باندې دلته په ټورنټو کې د هغه د فامیل او د دوستانو د خوا نه فاتحه پلان شوې ده انشاءالله چې په هغې کې به هم دوستان دغه کوي. بل موږ کوشش کوو چې د لیکوالانو د ستراتیژیک مرکز د خوا نه ورته یو مخصوص د ختم برنامه دغه وکړو، ځکه چې دا خو کلیوال خو داسې کلیوالو د ټول کلیو د ټولو خلکو د هر چا پکې سهم موجود و، د چا به شاعر و، د چا به لیکوال و، د چا به سیاستمدار و، د چا به انجینر و، د هغه په وجود کې رښتیا یو کلی و. نو هر سړی په غم کې شریک لیدل کېږي. مخصوصا زه تاسو دوستانو ته د همصنفیانو په صفت باندې، د ورکوټي والي د ژوندانه د ملګرو په صفت باندې زه تاسو ته مخصوصا تسلیت وایم، چون تاسو د هغه د مکتب همصنفیان یو. ځان له هغه مکتب نه دی چې هغه تعمیر و، هغه مکتب و الف و ب لیکل کېدله. دغه ملیګرایي په خپل ذات کې یو عظیم انسټیټیوټ دی، یو پوهنتون دی، یو مکتب دی، او تاسو د هغه پوهنتون معلمین یوئ. نو ستاسو د معلمینو د جملې نه یو معلم زموږ نه الله واخیستو، نو الله دې د هغه برکتونه په تاسو کې کړي چې د هغه په مکتب کې کوم امانت ستاسو سره ګډ دی او هغه د راتلونکو نسلونو سره همداسې په مثبته بڼه باندې شریک. ډېره مننه، ډېره مننه. تشکر کوم، تشکر کوم. خادم صاحب یو څه غواړم چې ووایم. مهرباني وکړه صاحب. لومړی خو د دې ټولو هیوادوالو څخه چې د خدای بخلي کلیوال په جنازه کې برخه اخیستې وه مننه کوم. او بله خو زما به دا ستا ژړا د کلیوال صاحب په جنازې په سر باندې د لحد د قبر په لحد چې وخوري د یاده به مې ونه وځي. دا په دې معنا وه چې هغه څومره سوچتوب او پاکوالي و، نږدېتوب موږ د خپلو ملګرو خپلو منځو کې سره لرو. دا د الله ژوندی لري. رضا صاحب خدای درته عمر درکړي. د ټولو زما د ټولو دوستانو مشرانو کشرانو سره ټول دې خدای آباد اوقات لري. او سړی د خپل ډېرو عزیزانو په مرګ باندې سړی ډېر سخت خفه کېږي. د هر چا په مرګ د خفه کېږي. زه خپله شخصا د انسان په مرګ مې زندګۍ کې خوشحالي نه ده کړې او نه ورته خوشحاله شوی نه به ورته خوشحاله شم. دا ما له فرق نه کوي چې هغه انسان تور دی، سپین دی، زیړ دی، شین دی، د کوم ځای دی. د یوکراین په جګړه باندې زما په سینه کې ډېر خفګان و. د فلسطین د ماشومانو د یتیمانو سره زما په زړه کې درد دی. خو څه وکړو، زموږ په توان کې څه نشته، څه شی کولی نه شو مګر بیل نه یو د دغه حوادثو نه. د یو انسان په صفت باندې موږ د ټولو سره یو ځای وو. او دا د ملیګراهانو یو لوی خصلت دی، دا یو لوی د کرکټرونو یوه برخه ده. دوی په اول قدم کې د ټول انسانیت سره محبت لري، د ټول انسانیت سره ځان نږدې او یو ګڼي. کلیوال صاحب د خدای پاک وبخي، د وفات نه مخکې یاره 2 هفتې به وایي چې مخکې د هغې نه ما ورسره چېرته وکته، کور ته ورغلم، کور کې مې ولیدو، یو شېبه ورسره ناست وم. نو ما ته یې 2 خبرې وکړې هلته. دا د ده د ژوند وروستۍ خبرې وې چې ما ته یې وکړې. یوه خبره خو یې راته دا وکړه، ویل خادم صاحب، ویل که خدای لږ ښه کړم زه ته به یو کار په دواړه کوو. ما له امر کوه څنګه؟ هغه جزئیاتو ته نه ځم ځکه دا میډیا ده، دا خلک ګوري او دا څه او څه. خو زمونږ په دې تورنټو په جامعه کې دا د ټولنو په منځ کې یو سلسله اختلافات شته دی چې زه چې دغه اختلافاتو ته اوس ګورم دا بیخي دومره بنیادي او دغه عمیق نه دي، مګر دا ټولنه کې یو فرهنګ شوی دی. دا یو جز د دې فرهنګ شو، د اختلافاتو زیږېدل او د اختلافاتو. خادم صاحب ډېره بخښنه غواړم، که ته اجازه یې زما دغه مرکه 3 دقیقې بعد شروع کېږي. مهرباني وکړه. اوکې، تاسې ټوله په خدای سپارم. خدای پامان. خدای پامان. نو دا زمونږ د تورنټو جامعه هم د دغه تکلیف نه خلاصه نه ده. موږ دلته یو 2 ډېرې مخورې ښې ټولنې لرو
چې ډېر ښه شخصیتونه پکې راټول دي هلته، ډېر پوه خلک پکې راټول دي، ډېر د کار خلک پکې راټول دي. دوی په خپلو منځونو کې بعضې ناخوالې لري چې هغه لا تر اوسه نه دي هوارې شوي. نو ما ته کلیوال صاحب وویلې چې لږ مې خدای ښه کړي ویلې زه او ته به دا خواري وکړو چې د دې ټولنو په منځ کې دغه مشکل حل کړو. نو خدای حاضر دی، ما ورته وویل مالې کلیوال صاحب دغه دواړه جانبه خو اسمان په غونډارو ولي مالې دا خو د چا خبرو ته غوږ نه ږدي که نه، دې کې خو موږ دا خواريګانې کړي دي، دا زحمتونه هم پکې وویسته خو نتیجه ورنه کړه، او دا به نو څنګه کېدی شي؟ نو یوه خواري خو به بیا پرې وکړو. ګورئ د دې نه د کلیوال هغه شخصیت، د دې نه د کلیوال ټولنیز فکر سړی اټکل کولی شي چې دا سره په منقص. او بل یې راته وویل دا په دې ورځ او دی دواړه ناست یوازې وو سره، ډېر په ارام یې راته وویلې وایي چې یوازې ناست یم داسې چې ګورم وایي داسې یو لوی داسې یو غار راته ښکاري وایي، او داسې یو لوی غار دی وایي دا ګورم آخر یې ما ته نه ښکاري. خبره یې وکړه خو زه راووتم، ما د ځان سره فکر کاوه چې دا څه شی دی، دا به څه معنا ورکوي. ما خپل د ځانه سره د دې اټکل داسې وکړ چې دی دومره نیکبخت دی چې دا خپل مرګ او هغه بلې جهان ته تګ یې په خپلو سترګو وکتل. او دا په کائناتو کې هم دغسې یو شی شته، په دې باندې فلمونه جوړ شوي دي په همدغه غار باندې چې دا خلک ورته وایي. هلته یو په ساینسي لحاظ باندې یو بیل نوم لري چې زما په حافظه کې نه دی. بلیک هول. بلې دا بلیک هول چې ورته وایي، دا په ژوند کې ده په خپله کتلی و دا شی. دا د نیکبختو انسانانو په برخه کې د داسې شیانو قتل یا د داسې افکارو راتلل د مرګ نه د ژوند په آخره برخه کې. هله ګردیوال صاحب خبره ده چې د کلیوال صاحب په ژوند باندې چې هر څومره ستاسو خبره ده کریمزی صاحب چې څومره پرې غږېږي هغومره پرې غږېدی شو دا خلاصېږي نه. زمونږ د خپرونې وخت پوره دی تقریبا، زه خو نور څه نه لرم چې ووایم، ځکه دا پروګرام موږ د دې لپاره نن نه و جوړ کړی چې موږ د کلیوال صاحب په زندګۍ باندې اندېښنې لرو. دا پروګرام موږ په دې خاطر جوړ کړو چې دا په موږ فریضه وه چې موږ د کلیوال صاحب یادګیرنه په دې خپله خپرونه کې وکړو. ځکه خلک به وایي چې په 3 کسانو لګیا دي په کلیوال غوندې شخصیت باندې خبرې کوي. دا زما ذوف مه ګڼه، دا د خپل ذوف وګڼه چې ته ورته رانغلې او موږ د دې خبرو په قدر او په عزتونو پوهېږو. کریمزي صاحب هلته مخکې یادګیرنه د دې وکړه چې په نظر کې دی چې د لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د خوا نه دلته د یادګیرنې او فاتحې او څه مراسم راپځې شي، نو هغې کې به بیا خلک ډېري خلک به راشي، ورته ډېر خلک به په دې باندې کلیوال په زندګۍ به خلک بحث هم وکړي، خبرې به هم پرې وکړي. او زه امیدوار یم چې دا شی ډېر ژر وشي، د خیره د اختر نه وروسته به هر وخت شي. الله دې ټولو ته خیر ورکړي او توفیق دې د ټولو نصیب شي چې دا کار وشي. نو زه خو د وینا څه نه لرم غیر د دې نه چې کلیوال صاحب ته به همیش دعاګانې کومه، خدای دې زما د دعاګانو نه نه غورځوي او زموږ د ټولو عزیزو او محترم انسانو د هر چا سره ډېر نیک برخورد لرلو، الله پاک دې ورته جنت ورکړي. که تاسو کې د وینا څه لرئ ګردیوال صاحب، کریمزی صاحب، زازی صاحب خو لاړو، لرئ څه خو ښه ده، او که نه لرئ نو بیا خپرونه ختمو. نه بس خدای دې وبخښي او جنتونه نصیب شي. آمین. تاسو ټولو ته د خدای پاک نیکۍ درکړي. ډېره مهرباني، خدای ژوندي لره، تربیه